سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه مای سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو په افغانستان کې د بشري حقوقو یو مرکز دی. د بشري حقوقو کوم مرکز دی د هغه یو بنسټ دی. هغه یو راپور تیر ورځ ورکړی وسی طالبانو په افغانستان کې کوم ولایتونه دي بیلابیلو سیمو کې او په ولایتونو کې هم او کوم هر ولایت کې څلور شاوخوا کوم ولایتونه سي دي په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی دی او په ټولو سیمو کې د افغانستان هغه که شمال لور ته دي که جنوب ته دي یا که مشرق و مغرب ته دي نو ټول سیمو کې د کوم مدرسې سي دي هغه بیخي زیاتې سوي دي او د یوازې مدرسې نه په دې کې د دوی په وینا چې د جهادي مرکزونه دي او د طالبانو د ایډیالوژي لپاره چې کوم مرکزونه دي چې مطلب د هغوی ایډیالوژي په مخ یوسي دا مرکزونه جوړ کړل سوي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دا کوم مرکزونه چې دي دا مطلب کم کسان چې دي یا په دې کې کم زده کوونکي چې دي له هغوی څخه اصلي کم زده کړې چې دي هغه پاته سوي دي او د په غټ شمېر باندې هم دلته کم نوي کم زده کوونکي چې دي هغه هلته ځي او زده کړې کوي په غټ شمېر باندې. نو دا اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راروان وخت کې که چیرې هم دغسې دا کیسه روانه وي نو په راروان وخت کې به دا یوازې د افغانستان او د سیمې لپاره نه دا به د ټول کوم نړۍ لپاره یو غټ خطر بلل سوی دی. ولې چې دوی دا تورونه پورې کړي دي چې هلته یوازې مذهبي زده کړې دي هلته کوم ساینسي مضامین چې دي هغه هلته نشته او کوم ساینسي مضامین چې کله پخوا وو هغه د لرې کړل سوي دي او مذهبي زده کړې چې دي یا توندره او کوم داسې کوم مضامین چې دي هغه په دې کې نصاب کې شامله کړل سوي دي. تاسو ته خبر درکوو چې د جهادي کوم مرکزونه چې دي هغه بیا یو څه له مدرسو څخه توپیر لري او هلته کوم موضوعات چې دي افراطي موضوعات زیاتره ورته ویل کېږي. د شاوخوا زر کمې مدرسې چې دي هغه درج کړل سوي دي په شاوخوا په تیر یو حکومت کې د زرو مدرسو ودانۍ تیر یو کال کې طالبانو دا کوم اعلامیه خپره کړې وله یا د طالبانو کوم د زده کړو یا د پوهنې کوم وزارت چې دی د هغه کوم مشر چې دی یا ویان دی منصور احمد حمزه هغه له ملي تلویزیون رادیو سره په خپله مرکه کې ویلي و چې دوی په تیر شاوخوا یو کال کې زر کمې ودانۍ چې دي هغه یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جوړې کړي دي نوې کمې ودانۍ چې دي کوم رسمي کوم شمېرې چې دي هغه خو نشته خو داسې د همدې وزارت په وینا باندې چې په افغانستان کې تر 21,000 څخه هم زیاتې مدرسې چې دي هغه فعلا ثبت سوي دي او له طالبانو د واک ته راتلو مطلب د واک بیرته راتلو پس په دې مدرسو په زیاتوالي کوم چې دي په دې مدرسو کې کوم زیاتوالی دی هغه په ډیره زیاته کچه باندې لوړ سوی دی. یعنی په ډیر کم وخت کې ډیرې زیاتې مدرسې چې دي هغه جوړې کړل سوي دي. نو تاسو یې څه شمېرې درکوو. یوازې په کندوز ولایت کې په شاوخوا یوازې 3 کالو کې 800 کوم مدرسې چې دي هغه جوړې کړل سوي دي په یعنی دا په 3 کالو کې 800 مدرسې بیا په یو ولایت کې بیخي زیاتې ګڼل کېږي. له دې ما سوی په د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې 100 کم مدرسې چې دي هغه جوړې کړل سوي دي او که چیرې مخکې خبره وکړو د جمهوریت په وخت باندې په همدې ځای کې یوازې 3 کمې مدرسې چې وي هغه ولې اوس د دې شمېر هغه د 300 پورې رسېدلی دی. یعنې له دې سره مو اندازه اخیستلی سوی چې په څونه کم وخت کې څومره زیاتې مدرسې جوړې سوي. اوس پر مدرسو باندې اختلاف ولې دی یا مدرسې ولې مطلب خلک ولې اختلاف سره کوي یا کوم متحده ملل چې دی یا د بشري حقوقو کوم ادارې چې دی هغه ولې ورسره اختلاف لري. د هغه غټه وجه دا ده د دوی دا تورونه دي چې دلته چې کوم زده کوونکي دي د دوی په وینا باندې چې یو خو طالبانو کوم پوهنتونونه دي او کوم مکتبونه چې دي هغه یې بند کړي دي او کوم نجونې چې دي
له هلکانو ماسې او نجونې هم مجبوره سوي دي چې دې مدرسو ته ولاړ سي. د دې اصل اختلاف پر دې باندې دی چې دلته کوم موضوعات ورته ویل کېږي هغه په زیات مذهبي دي، هغه کې ساینسي کوم موضوعات چې دي هغه نشته. د هغه بیا کوم تاوان چې دی د دوی په وینا یوه خو بیا دا چې په راروان وخت کې به که چیرې دا دغسې کنټینیو پاتې سي، همدغسې جاري پاتې سي. په راروان وخت کې به کوم ساینسي مضامین چې څوک ونه وایي، کوم نوي کوم زده کوونکي چې دي هغه ساینسي مضامین نه ووایي، نو هغه به له نړۍ سره د اوږه په اوږه د تللو قابل به نسي پاته. په سیمه کې یا په افغانستان کې به د بیکاري کومه کچه چې ده ولې چې نړۍ ټکنالوژي خواته روانه ده، د ساینس خواته روانه ده، ورځ تر بلې کوم نوي کوم ساینسي کوم مطلب مختګ چې دی هغه را روان دی. نو که چیرې دا کسان هم دلته پاتې سي نو کوم بیکاري چې ده هغه به بیخي زیاته سي. بله غټه وجه چې ده هغه دی دا ورکوي چې کوم دا زده کوونکي که چیرې 1,000 مدرسې دي، 1,000 کم سے کم دي، نو که دا چیرې دغسې پاته سي نو هر کال که یوازې یو کس راوځي، یو کس چې کوم له دې څه د دوی دا تورونه دي یا د دوی دا اندېښنه ده که دا وسلوال خواته ولاړ سي یا دا وسله واخلي، نو د کال 1,000 کم کسان چې دي دا به یوازې د افغانستان لپاره نه، دا به د ټولې سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ډېره زیاته د خطر خبره وي. دا به په افغانستان کې خو به ویسي کم وسلوال کم جنګ چې دی هغه به وسلوال به هلته زیات وي، نو لازمي خبره ده چې جنګ به هم ورسره وي. دا به د نړۍ و نورو هیوادونو ته دا کم وسلوال چې دی هغه به هلته ځي، خپل کم جنګ چې دی هغه به پر مخ وړي. نو یقینا دا تر یو حده پورې د اندېښنې وړ خبره په دې ده چې پکار دی چې د اسلامي زده کړو سره سره هغه مضامین کوم چې د دغو مطلب د نړۍ یا د نن سبا زیات ضرورت دی، هغه که د ټکنالوژي سي، که د صحت په بخش کې سي، که داسې نور مختلف بخشونه دي د هغې په بخش کې سي، که چیرې دا زده کړې ترسره سي یا دا کوم زده کوونکي په هغه کې فارغه سي، نو دا به یوازې د افغانستان د خلکو لپاره په ښه نه ورځي، بلکې دا به په روان وخت کې د نورې نړۍ ته به یو مثبت د خپله ونډه چې د هغه به پکې ادا کوي. او که چیرې د دې متبادل داسې زده کوونکي راوځي چې د هغوی ذهنیت داسې جوړیږي، نو لازمي خبره ده چې په روان وخت کې به کم افغانستان کې به کم وسلوال چې دی هغه به بالکل زیات سي، او لازمي نه ده چې هر کس دی بیا وسلوال وي، خو کم سے کم که د 1,000 مدرسې له 1,000 کې که 1000 کم کسان فارغي یا 100 کم کسان فارغي، او په 100 کې 99 چې دی هغه پر مثبت خوا ځي او یو کس چې دی هغه پر وسلوالي خواته ځي، نو د اندېښنې وړ خبر ده 1,000 د کال په کال کې 1,000 کم کسان چې په یو هیواد کې وسلوال تیاری، دا به ډېر د اندېښنې وړ خبره وي. نو په دې باندې کوم د سیمې نور هیوادونه چې دي هغه هم تحفظات پر لري، او خاص کر د متحده ملل چې دی د بشري حقوقو کوم سازمانونه چې دي هغه وخت نا وخت پر دې باندې خپل کوم ریپورټونه چې دي هغه ورکوي، او په وار وار ویلي دي چې د طالبانو سره باید چې کوم هیواد کوم نړیوال چې دي هغه ورسره کینی پر دې حق باندې کوم بحثونه چې دي هغه ورسره وکړي، او دا کوم زده کوونکي چې دي دغه ته د اسلامي یا د مذهبي زده کړو سره سره کم هغه موضوعات یا هغه زده کړې کم چې د نړۍ یا د وخت ضرورت دی هغه خوا هم ورته راوبلل سي. دوی دا تورونه پورې کړي دي چې کم پخواني کم مضامین سي ول که ساینسي و که داسې نورو طالبانو د نور اضافه‌توب ما سوای هغه خو نه دي کړي، بلکې هغه پخواني کم مضامین سي و هغه یې هم له نصاب ایستلي دي. دا تورونه دي او طالبانو چې دي هغه په وار وار دا رد کړي هم دي، خو فعلا دا کم ریپورټونه چې دا مخته راغلي دي او دوی زیات اندېښنه ورباندې څرګنده کړې ده، او د خطرې یو ګنټې بللې ده چې دا د یو ټایم بم دی او کله وخت راسي دا به پټاوي. نو دا و د نن موضوعات تر تاسو پورې در ورسوي.
په کمنټ سیکشن کې له موږ سره کوم خپل سوال سي دی یا کوم موضوع په هکله باندې تاسو له موږ سره خپل کوم رایه سي ده خپل کوم خبر سي دی هغه تر موږ پورې را رسولی سوی. زموږ چینل سي دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.